په حدیث کې یو ذکر راغلی او په هغه ذکر سره الله رب العالمین موږ او تاسو ټول محفوظ کوي د هر قسمه مصیبتونو بیمارونو او مشکلاتونه. حدیث کې راځي عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت مانی ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من رأى مبتلا څوک چې تاسو کې ویني یو امتحان کې راګیر انسان یعنی یو سړی دی او د هغه په ړوند باندې سترګې ولګېدی یا یې په ګوډ باندې سترګې ولګېدلې یا یې په ناجوړه او مریض باندې سترګې ولګېدلې یا یې په لیوني باندې سترګې ولګېدلې یا یې په داسې انسان باندې سترګې ولګېدې چې هغه د الله نافرماني کوي فاسق او فاجر انسان باندې سترګې ولګېدلې او دا سړی په دغه وخت کې دا کلمات او دا ذکر وکړي چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا ذکر وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم يصبه ذلك البلاء دی ویونکي د دې کلماتو ته به چرته هم دغه مصیبت ونه رسي. یعنی پس په ړوند دې سترګې ولګېدلې او دغه کلمات دې وویل الله به تا باندې ړوندوالی رانولي، په ګوډ دې سترګې ولګېدلې او دغه کلمات دې وویل په تا باندې به الله ګوډوالی رانولي، په لیوني دې سترګې ولګېدلې په تا باندې به الله رب العالمین دغه لیونتوب رانولي، په یو ډېر فقیر انسان باندې دې سترګې ولګېدې چې سخت غربت دی الله به په تا باندې غریبي رانولي، په یو فاسق او فاجر انسان باندې دې سترګې ولګېدې چې هغه ګناهونه کوي نو الله رب العالمین به د دې کلماتو او د دې ذکر په برکت باندې تا د دغه ګناهونو نه محفوظ کړي او تا به ترې وساتي.